خپل مبارک دین او د هیواد خدمت ته د ذبیح الله مجاهد هڅې. ذبیح الله مجاهد یو زړه راښکونکی کار وکړ، امریکایي وګړی مسلمان که. دا چې حقیقت څه دی، برطانوي وګړي ولې ایمان په ذبیح الله مجاهد راوړ؟ ویډیو بشپړ تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. کابل کې یو برطانوي عیسوي په اسلام مشرف سو. په کابل کې یو تن برطانوي عیسوي چې له نږدې 40 کلونو راهیسې افغانستان ته په بېلابېلو وختونو کې سفرونه کړي، تېره ورځ د اسلام په مقدس دین مشرف سو. دغه نوی مسلمان چې پخوانی نوم یې کریسټوفر و، د لندن اصلي اوسیدونکی دی چې اسلامي نوم یې محمد عیسی کېښودل سوی دی، او تېره ورځ د اطلاعات او کلتور معین ښاغلي ذبیح الله مجاهد په لاس د اسلام په مقدس دین مشرف سو. نوموړی وایي چې له تېرو 40 کلونو راهیسې یې زړه و چې د اسلام مقدس دین ومني، خو د هغه په وینا چې جرأت یې نسو کولی او اوس ورته د سمې لارې هدایت وسو. ښاغلي محمد عیسی هیله درلوده چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد په لاس اسلام ومني، او په وینا یې چې نن یې دغه ستر ارمان پوره سو او نوی ژوند یې پیل کړ. د تېرې ورځې په مجلس کې ښاغلي محمد عیسی ته لارښوونه وسوه چې اسلامي احکامات زده کړي او په ژوند کې عملي کړي. ښاغلی عیسی په 1966 میلادي کال کې په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و او دلته یې د افغانانو په ژوند یو مستند فلم هم جوړ کړی و. باید وویل سي چې په 2001 میلادي کال کې د ایوان ریډلي په نامه یوه ژورنالیسته هم د طالبانو له لوري نیول سوې وه او 10 ورځې له طالبانو سره زنداني وه، چې وروسته بیا مسلمانه او اسلامي نوم یې مریم کېښودل سو. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.